هغه ځای چې طبیعت پکې غږیږي او د باغونو شنې پاڼې د خلکو د مینې کیسې کوي. ښکلې سیمې ده کوم چې په کاپیسا ولایت کې موقعیت لري. دلته نو ډېرې خوندورې صحنې او ښکلې منظرې شته. میوې هم خوږې او د خلکو کیسې او داستانونه یې هم په زړه پورې دي. چې بې دیدنه دروازې دې ساتم یو کال دوه وخته راپسې واخله که خفه کېږې نه واپس یې واخله. هغه ځای چې طبیعت پکې غږیږي او د باغونو شنې پاڼې د خلکو د مینې کیسې کوي. دلته یوازې طبیعت ښکلی نه دی بلکې د خلکو کیسې او داستانونه یې هم خواږه دي. د سټارشاین درنو لیدونکو زیرک فهیم یم، ستړي مه شئ او ښه راغلاست درته وایم د سیادو ښکلې سیمې ته کوم چې په کاپیسا ولایت کې موقعیت لري. دلته نو ډېرې خوندورې صحنې او ښکلې منظرې شته. میوې هم خوږې او د خلکو کیسې او داستانونه یې هم په زړه پورې دي. نو راځئ چې دغه ښکلې نندارې له نږدې ووینو او د خلکو سره یې د ژوند خوږې کیسې وکړو. ستړی مه شي. جوړ سې ورور ښې جوړه. ډېره مننه. بس ته خپله ژبه کې خبرې کوه ښه. ستا ژبه نو فارسي ده ځکه چې تا ته بیا مشکل کې مخکې خبرې کوو نو بیا نه شي ویلی. صحیح ده؟ ښه ته به راته دا وایې چې له کوم ځای راغلی؟ کاپیسا یم. کاپیسا یې د کومې ولسوالۍ؟ ولسوالي کاپیسا مرکز. مرکز نه راغلی. سیادو ته د مرکز ښار نه راغلی. ښه سیاد نو یوې څنډې ته پراته ده دغه سیمه او دوی له ښاره راغلي دي. دوی خو د همدې ځای دي. څنګه سیاد مو ډېر خوښ دي چې خپل ځای کې بیرته سیادو ته راځئ؟ سیاد خوب جای خوب منظم است، باغ است اینجا، چشم آباد، سرسبزی، همه چیز داره. خب جای آزادی خوب است، آبازی است، مردم میاد و چکر همه جای خب جای خوبش است آزادی. کوم شیانو باغونه پکې شته دي؟ باغونه همه چیز است. آلوبالو، آلوبالو، گیلاس، زردآلو همه چیز داریم. انار شته دی؟ انار هم است. انگور همه چیز داریم. هر څه شته دی. او ستا پکې څه ډېر خوښېږي؟ خب مای خوبش میپزیم، کباب است، مرغ است، قابلی است، میوه همه چیز باغای ما اینجا است. کله چې میلمانه تاسې کله راشي دلته کاپیسا ته بیا سیادو ته تاسې چې کله بیرته واپس کېږي هغوی بیرته خپلو ځایونو ته ځي کومه میوه ورکوئ چې ځان سره ویسي؟ میوه تربوز میخورن، گیلاس میخورن، خربوزه همه چی حالا. خپله د څه شي باغ لرئ؟ او باغ داریم. خب باغ خوبش جای سرسبزی. کومه میوه ده؟ میوه همه چیز داره، انگور، تربوز، هر چی که بخوای. هر څه لري. د نورو لیدونکو سړی مې ګیر کړ او ورسره به زموږ هم ځان سره ترېنه وړو او زموږ مېلمستیا به کې دې ملګري سره مې دوه خبرې کوم. ته ستړی مه شي. جوړې ښې خیرتي ده. خیر اوسې، مننه، ژوندی اوسې. ته که راته ووایې سیادو ته چې کله د چکر خلک راځي دوی سره ستاسو هغه چلند څنګه یې مېلمستیا ورته کوئ که نه؟ والا اینجا نگاه مهمانا میان از این طرف کابل و قندوز و اینجا لغمان و خوست. ما نگاه پذیراییشان هم میگیریم، خدمتشان هم میکنیم. ما از خود ما از این جای ما سیاد است، از کاپیسا است نگاه مراحتشان هم میکنیم، جای خوبشان میتیم، مراحتشان هم میکنیم نگاه. په کاپیسا کې او بیا په خاصه توګه په سیادو کې ډېر څه شی مشهور دی؟ کوم ځای مشهور دی؟ کوم خواړه مشهور دی؟ در ریگروان زیاد جای خوبیش داره و اینمی کاپیسات هتل‌های سیاد میگن اینجا. خب هتل‌های سیاد منظم است، فامیلیشان هم اینجا میان، مردم کابل همیشه که میان سیاد خیلی جای. د نورو ملکونو خلک دلته راځي د هېواد نه بهر خلک؟ کل جای میان، از هر منطقه از هر کشور ولایت میان اینجا. او دلته ستا پکې خپله څه ډېر خوښېږي؟ ته خو د همدې سیمې او د همدې ولایت اوسېدونکی یې، څه دې پکې ډېر خوښ دي؟ دیگه میوه را زیاد دوست داریم نگه ما، گیلاس، آلوبالو، زردآلو، شفتالو، کل چیز داریم. خب جای سرسبزی خوبش هم است نگه. اینمی دریای او خود سیاد است، نگه کشتی هم داره، کل چیز هم نگه. بالکل ملګري وایي چې د دې ځای هر څه ښایسته دي، هر څه خواږه دي، میوې لري، ښکلاوې لري، مهمان نوازه خلک دي، مطلب ډېر میلمه پاله خلک دي. نو خدای دې تل همداسې میلمه پاله او خواږه لري
او میوې دې هم همداسې خدای ډېرې لري، ښکلاوې دې هم الله تعالی همداسې ډېرې لري. وروستیو کې به راته صرف دومره وایي چې موږ بېرته کله ځو موږ ته به څه راکړې په تحفه کې چې موږ یې ځان سره ویسو. میتیبشان دیگه هر چیز که ما در خدمتشان میوه ما برآمد، آلوبالو بود، زردالو بود، شفتالو بود، هر کس خواست ما در خدمتش میتیبشان. او کومه ټوکه دې زده ده؟ یو ټوکه خو راته وکړه. نه ټوک نکوم. یو اخره کې یو ټوکه وکړه. نه ټوک نکوم. نه ټوک نه کوي، ټوک راته نه کوي او زده مې ده خو نه یې راته. خو زه کور ودان ژوندي اوسئ چې موږ سره مخابرې وکړو، خوشحاله اوسئ. اوسئ. نان که ما میخوریم ما در خدمت. بله. لیدونکو د سیادو یو بله ښکلا چېرته چې یو ورکوټ غوندې هوټل جوړ شوی او په هوټل کې نو ټولې طبیعي میوې پیدا کېږي، ورسره څنګ کې نوشابې او انرژیانې هم شته دی، خو په داسې اوبو کې یخېږي کوم چې د طبیعت له سرچینو سرچینه اخلي راوځي او دلته راځي او دوی ورته یو ښکلا جوړه کړې ده، یو سیستم یې ورته جوړ کړی دی او په هغې کې نو دغه ټول طبیعي میوې او ټول طبیعي خوندونه پیدا کېږي. دغه یو توت دی، دا تاسې لیدلی شئ ښایسته پچیو کې ایښي دي، ګورئ دغه توت دی، دې ته ویلی شي توتي بېدانه او ډېر زیات خلک یې دلته خوښوي او د دې ځي په میوو کې ډېر چې مشهور دی هغه هم دغه توت دي. په ترڅنګ کې زردالو هم شته دی او امونه هم شته، ګیلاس دي، شفتالو او مختلفې نور میوې هم شته، الچي هم شته دی. خو زه تاسو نورې ښکلاوې هم ښایم، تاسې راځئ له ما سره او وګورئ چې څه څه نور موجود دي دلته او کومې ښکلاوې دي. دا که وګورئ دغه توتان نوي راغلي دي، صافی صاحب دغه ورته وښیه، دغه نو نوي راغلل، مخکې ملګرو راوړل، هغه د انګورو پاڼې پرې اچولي دي او تازه راشکېدلي دي. ګورئ دغه ملګری نو د دې ځي مسؤل هم دی او دغه توتان هم برابري. موږ به له دوی سره هم خبرې کوو، خو لومړی د دغه ښکلا خربوزي یا خټکي او هندواڼې دلته نو په اوبو کې هم شته دی. صافی صاحب محترم دې خوا دغه ښکلا هم ورته وښیئ، دا نو یو طبیعي ښکلا ده. دا ګورئ لیدونکو په دې یخ اوبو کې اچول شوي دومره یخې اوبه دي چې فریزر او یخ ته ضرورت نشته دی او نه یې برق ته ضرورت شته، ځکه دا طبیعي ډول باندې همداسې یخې دي. هندواڼې پکې لیدلی شئ، د دې اوبو ښکلا وګورئ چې په کوم طریقه دې ځای ته راننوځي، دغه هندواڼې خټکي او میوې پکې د یخوالي لپاره ږدي. ګیلاس پکې هم هغه ته پراته دي، هغه هم درته ښایم او د دې ځي دا طبیعي خوندونه وګورئ در سره. طبیعت پکې واقعیت غږېږي، طبیعت خبرې کوي، ځکه چې دومره ښکلی دی چې د انسان زړه له ځانه سره همدا ته حصاروي او د انسان زړه نه غواړي چې له دې ځایه بیا لاړ شي بېرته. نو هېوادوال هم ناست دي، خوراکونه کوي، څوک میوې خوري، څوک همداسې ډوډۍ نور خوراک کوي. انرژیانې وګورئ نوشابې کوم چې موږ او تاسو هلته په دوکانونو کې په فریزرو کې ږدو، دلته نو په طبیعي اوبو کې او په داسې یخ اوبو کې ایښي دي چې بیخي زیات یخ کړي دي او دې خوند به هم ځانګړی نسبت د دوکان انرژیانو ته. دا هیټ او ورسره څنګ کې نورې کمې دي، ویکټور او ټولې انرژیانې. دغه ګورئ سپینې اوبه، د اوبو ښکلا ورسره لاندې تیږې رنګه رنګه او نوشابې. اخوا نو مستې هم ایښي دي، صافی صاحب هغه هم ورته وښیه، مستې دي او ډېرې ښایسته ټینګې مستې دي، ډېر زیات خوندور. دغه بالټو کې هم ایښي دي او هغې کې هم مستې دي، ورسره څنګ کې بادرنګ فروټ هر څه شته دی. دغه ګورئ دغه مستې به م ورته وښایم چې بالټو کې دغه مستې ایښي دي. دا ګورئ د دې مستو خوندونه چې کله تاسې وګورئ نو بیا به نه غواړئ چې د سیاحتو نه بېرته لاړ شئ او نور کوم ملګري چې درسره هغه به هم راغواړئ. نو د سیاحتو صفتونه هسې نه کېږي او ښکلاوې هسې نه یادېږي. د دې مسؤل دی، تاسې له دې خوا راشئ څو خبرې در سره وکړو. ستړی مه شئ. خیر اوسه، ګرای ده په خیر یې. ډېره مننه، صحتونه ښه دي؟ شکر ده الحمدلله. سیاحت ته د خلکو راتګ څنګه دی شپو ورځو کې؟ رفت آمد مردم به ساعت بسیار زیاد است دیگه در این وقتا. تاسو څومره خوشحاله یې؟ زیاد خوشوقت هستیم ما، بسیار زیاد. دغه سیستم د له څومره وخت راهیسې جوړ کړی، څو کاله کېږي؟ یاره یک 20 سال شده. تقریبا 20 کاله کېږي دغه سیستم یې جوړ کړی دی. واقعیت ښکلی دی، واقعیت د انسان زړه جذبه یې ځان ته راکاږي او نه غواړي چې له دې ځایه لاړ شي، دلته کښېني، ښه خوراکونه وکړي او تر څو چې وسي ویې خوري. د دې ځي دغه د اوبو یخوالی دا طبیعي ډول باندې هم دومره یخې دي. این فصل که میشه بسیار تا که هوا گرم شه یخ شده میره، زمستان با گرمش ها چشمه است. او د دغه انرژیانو اخیستل نسبت د دوکان انرژیانو ته څنګه دي؟ ډېر خرڅېږي که لږې؟ از دیگه جای کده اینجا فروشات زیاد است. دا طبیعي دي که نه ښکلی ځای دی؟ یخیش بسیار خوبیش است. دلته انرژي به څو روپۍ ده؟ همون پایی که در بازار است همون چیز از 30 روپا و 40 روپا و 60 روپا. تاسو د خلکو د راتګ نه څومره خوشحاله یې دلته چې کله سیلانیان راځي د هغوی رویه تاسو سره څنګه، ستاسو رویه ورسره څنګه؟ ما دیگه تا بتانیم رویه خوب بخششان میکنیم، ما هم رویهشان خوب بیش از بسیار. موږ میلمانه یو، موږ ته به څه کوې که نه؟ چرا نه، ما به خدمت.
موږ د خدمت کې موږ ورته چې موږ میلمانه یو نو بس ګورو ان شاء الله په ویډیو کې وګورئ او کله د سکار شاین نه ګورئ نو خپله به درته خبرې کوي او هره ښکلا به درته خپله ځان ښایي نورې ښکلاوې او ملګرو سره به هم ورته غږېږي. دلته نو ډېر هېوادوال راغلي د ملګرو سره د خپلو کورنیو سره د دې ریګ سر ته به خیږي د غر بره څوکې ته لوړې څوکې ته به خیږي او له هغې ځایه به بېرته ځان راخویي چکر به وهي او خپله مستي او لوبې به کوي تفریح او ساعتتېرۍ به کوي. موږ هم ورځو له نږدې دغه ننداره کوو او تاسو یې هم راسره وګورئ. بالاخره د کاپیسا د ریګروان سیمې د غر لوړې څوکې ته راورسېدو. نور هم لوړې برخې لري خو اوس مو همدومره تر همدې ځایه راتلی شو. وګورئ د کاپیسا ښکلاوې چې څومره ښکلی دی دغه ځای او څومره لوړ راختلي وو ستاسې لپاره تر څو د دغې ښکلاو خوند واخلئ او دغې ښکلاوې له نږدې ننداره کوي. کیمرامین به درته ښایي او ما سره ملګري له لاندې ځایه یا د ریګروان له برېخه مله دي ملګرتیا راسره کوي او تر دې ځایه راسره راغلي دي. دا چې په ټیټ اواز خبرې کوم نو ډېر زیات ستړی شوی یم او واقعیت سره د خوښۍ احساس کوم ځکه چې ډېر یو خوندور ځای ته راغلی یم. افغانستان نو ټول خوږ دی خو دغه سیمه نو بیخي خوندوره ده. دې ملګرو سره خبرې کوم دوی راسره له پیله دي او ښه به ستړي شوي ستړي مه شئ. خیر اوسئ مننه قربان سمه ښه راغلاست درته کوو په هیله لرم چې بخیر راغلي او روغ صحت ولرئ. ډېره زیاته مننه ته هم ستړی مه شي. سلامات خیر اوسئ تاسو ښه یاستئ بخیر. ډېره مننه. دا نو اوس یې په تبه دي ته به وایې چې چېرته مزل یې نه دی کړی خو دوی دمه کړې وه لږ مخکې زه لږ تېز راوختلم ستړی یم دوی سره به ګپ شپ لګوو چې څنګه ستړي شوي دي که نه دي څنګه په لاره او دومره اوږده لاره مو وهلې ده ستړي شوې که نه؟ والله موږ خو سهار له کابل څخه راغلي وو سیاتو کې چکر کې ووهلو ریګروان ته راغلو دلته ریګروان ته راغلو موږ والله ستړي مو سره خو په دمه باندې راوخت تقریبا یو ساعت کې دلته راوختلو او ومو غوښتل تاسو سره دلته مباحثه وکړو خبرې وکړو. ډېره مننه. ته څنګه ستړی وې که نه؟ زه هم هو وسه شوم بس نیمګي د لاره کې اوبه راسره خېجولې هغه اوبه رانه ختمې شوې او ډېر په سختي باندې دا پرې راجګ شوم. اوبه هم پرېښې دي او زه هم ختږ یم او دوی هم ختږي دي خو خیر ګورو به. ته به راته دا وایې چې نن دې په دې سفر کې څه خوښ شو چې د ریګروان له بیخه تر دې ځایه په یو ساعت کې راورسېدو؟ والله تر ټولو زیات خوندور صحنه هغه د ریګروان ساحه وه چې زیات خلک راغلي ورسره خصوصا زیات هېوادوالو سره مخ شولو او دغه برې کې چې موږ راختلو بېرته شاته ښویېدلو دا ډېره جالبه ساحه وه او ډېر خوندوره وه چې موږ دلته راوختلو ډېر د خوشحالي احساس کړو دلته. ته که راته ووایې څوم ځل دی چې دلته راځې؟ زما به دا به یو دویم درېیم ځل به وي چې دلته راځم. نور خبرې هم ورسره کوو او لږ لږ معلومات به زه هم درکوم. دا نو ډېر خوندور ځای دی او موږ پکې له ډېرو هېوادوالو سره مخ شو ډېر خوښ دي پکې. دا نو د کاپیسا ولایت کې دې نه اخوا نه بیا پنجشیر او پروان او نور ولایتونه هم شته دي. او وروستیو کې د دې ملګرو نه یو دوه پوښتنې کومه او بیا به نو خدای پاماني کوو سره. دې ملګري نه به یو شعر هم اورمه که ته راته دا ووایې نن در سره په چکر کې ملګري وو په دې ځای درسره راغلل که لاندې دې پرېښي دي؟ د ملګري خو راسره راغلل ملګري په سر ته راسره راوختل دلته ناست دي هغوی نو دمه کوي ورسره زه پورته راوختلم راځه وګورو د کاپیسا ساحه وګورو. افغانستان کې به ډېرې چکرې والې کوم ځای نه ډېر خوښ شوي؟ والله زما چې زیات خوښ شوی د هغه چې دا ننګرهار ده او سره څنګ کې نورستان ده کونړ ده. افغانستان ټول ښایسته ده خو دغه درې ولایتونه چې دي ډېر زیات ښایسته دي. ستا کوم ځای نه ډېر خوښ شوي؟ بس مونږ چکر پنجشیر ته هم تللي وو پنجشیر هم ډېر خوندور ځای دی. بس افغانستان که ډېر ښکلې منظرې لري نو ډېر افغانستان بس منظرونه ښکلې هوا او ښکلې اوبه هر شی پکې شته. افغانستان د ښکلاو په اړه نور هېوادوالو ته څه ویل لرئ؟ کوم وختونو کې راشي کوم وختونه د چکر دي کوم وختونه مزېدار او خوندور دي
والله افغانستان ته راتګ خو هر وخت کې خوند کوي، یا مې ژمی خوند کوي، یا مې منی خوند کوي، یا مې پسرلی خوند کوي. خصوصا دغه اوړی بیا زیات خوند کوي ځکه چې مېوې رسېدلې وي ورسره، ساحه شنه وي ورسره، طبیعت هوا ډېره خوندوره برابر وي، اوبو ساحه برابر وي ورسره، حوضونه برابر وي. د چکر وخت همدغه اوړی ده چې راسي مسافرو ته هم دا زه خبر ورکوم چې راسي دلته افغانستان کې چکر وي، افغانستان د ښکلاو څخه خوند واخلي. بیا که بېرته مسافرت ته لاړم چې بیا دومره تاثیرات نه لري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه، خیر اوسئ. ته که راته ووایې چې ته هېوادوال ته څه ویل لري د چکر په اړه، د چکر ځایونو په اړه؟ بس هېوادوال ته دا وایم چې بس هغوی دې راشي د خپل هېواد کې چکر یې وکړي، ریګروان ته دې راشي، پنجشیر ته، پغمان، بند قرغه، دا د چکر ځایونه دي، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بس مننه، السلام علیکم. ډېره مننه. له دې ملګري شعر اورم او له شعر وروسته به خدای پاماني کوو. تاسو ته به ښکلاوې ښایو، تاسو به ښکلاوې ګورئ، موږ به سره مخه کوو او زه به ستړی مه شئ، یو شعر دې اورو. خیر اوسې استاد، الله مو خوشحاله کړي. په خیر راغلی دې ځای ته. ډېره مننه. کوم شعر به راته وایې؟ زه شعرونه خو ډیر دي، نو تاسې به یې خوښ کړئ چې کوم شعر به درته وایم. مونږ چې ځپلي یو د چاته هم چې ډېر محبت ورکړی دی د هغه نه ډېر، بس همدغسې یو انتخاب غزل دې راته ووایه. وایي قصې به نه کوي، قصه ختمه شوله، بس یارانه مارانه ختمه شوله. دا تصویرونه دې واپس در واخله، تش کاغذونه دې واپس در واخله. که یې څېرمه هم مې زړه خوږېږي، که یې سېزمه هم مې زړه خوږېږي. پیر خو مې نه یې چې جنډې دې ساتم، پیر خو مې نه یې چې جنډې دې ساتم، چې بې دیدنه دروازې دې ساتم. یو کال دوه وخته راپسې واخله، که خفه کېږي نه واپس یې واخله، که خفه کېږي نه واپس یې واخله. سړی نو ډېر غمځپلی دی، لامل څه دی؟ ولې؟ بس داسې ده چې چاته ډېر محبت ورکړه، بس هغه د شاته نه مونږ ووتلو. ډېر درد یې درکړ. او ډېر درد یې درکړ. فارسی کې درد وایي کو اگر لرزان شود صدسنگ را بیجا میکند، کو اگر لرزان شود صدسنگ را بیجا میکند، مرد اگر نامرد شود صد مرد را رسوا میکند. نو دغه دا مې هغه کسانو ته ویلي چې چا سره ملګرتیا کوئ، که دښمني مې سره کوئ د مخکې نه یې کوئ، که ملګرتیا هم کوئ ښه په نه رایې کوئ، که په وس هم نه رسېږي بیخي یې سره مه کوئ. ډېره زیاته مننه او خدای دې وکړي ستا دا خبرې اورېدلي او ټول ملګري وفادار پاتې شي، ټول رښتینې پاتې شي. بالکل. زه ټول مودان ډېره مننه. خیر اوسئ، الله مو ملګري نو د غر په ضد یو ښکلی میسج ورکړ او د غر لوړه څوکه کاپیسا ولایت د ریګروان سیمه له سیادو رامخکې چې یو بېله ښکلا ده او دا یې نو یو ځانګړې ښکلا. تاسو سره به موږ مخه کوو، خو وایي که نه چې تاریخ یې خور په ټول جهان دی، دا غرونه افغانستان دی. راغلي یو په نن سفر کې له کابل پروان، له پروان کاپیسا، په کاپیسا کې بیا د سیادو ښکلا، له سیادو نه وروسته راغلي یو ریګروان ته. تاسو ته به زما همکار د ریګروان ټولې ښکلاوې وښایي، خو موږ چې بېرته ځو دغه ښکلاوې به موږ ننداره کړو. زما همکار رفیع الله صاحب به تاسو دغه ټولې ښکلاوې وښایي، تر بیا چې د یو بلې ښکلا سره ستاسې درانه حضور ته راځم. په پاک او متعال لب مو سپارم، ښې چارې پاک الله مو مل.